السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې ښه به ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده د بونیر شفیع الله چې کوم دی په ملیشیا کې چې کوم ژوند کوي هغه چې په مولانا فضل الرحمن صاحب پسې کوم بدې ردې ویلي کوم کنځلې کړي وو د هغه چې څومره بې عزتي کړې وه نو هغه هم د خپلې دغه چې کوم دی معافي غوښتې یقینا راځي اول د هغه د شارټ کلیپس ګورو چې یاره معافي غواړي او بیا ورته سپین خان سوی چې دا معافي د په څه وجه باندې غوښته په ملیشیا کې سپین خان وایي چې یاره دی پولیسو غربولی دی دا په هغې قانون چې کوم دی رانیولی او هغو غربولی دی چې یاره او بیا ورته دا هم ویلو چې یاره ته په سوشل میډیا یو داسې ویډیو شیر کړې چې یاره معافي به غواړې نو هله به دې پرېږدو هسې نه پرېږدو دا شارټ کلیپس وګورئ بیا راځو یو څو خبرې پرې کوو. ملګرو نن زه د مولانا فضل الرحمن صاحب نه او د هغه د ټولو علما کرامو نه د زړه د کومې نه د خپلو تېرو ټولو ویډیوګانو او ټولو تنقیدونو معافي غواړم. دومره یې وډبولې لکه دا معافي ته هسې غوښتې ده وایي د مولانا صاحب نه معافي غواړم، د مولانا صاحب د کارکونانو نه معافي غواړم. ملګرو تاسو د دې شفیع الله دا ویډیو چې کوم دی وکته بیا سپین خان هغه جواب چې موږ وکتو چې یاره وایي ده دا معافي ولې غوښته او وایي هسې خو تا معافي نه غوښته ځکه چې دا پولیسو په ملیشیا کې غربولی نو اوس هېڅ پته نه لګي چې یاره کیدای شي د پولیسو غربولی یا پولیسو ورته دمکي ورکړله بهرحال ځکه چې ده ډېر غلط کار کړی په فضل الرحمن پسې یا په نورو مولیانو پسې وغیره چې کوم دی د خبرې کړې وي ډېر بدرې دې ورته ویلي کنځلې ورته کړي تقریبا او د دې په ملیشیا کې ژوند کوي نو دله داسې په کار نه په خپله هم ښه ډېره ښایسته ګیره ده نو دله په کار ده چې یاره که مثال په توګه ویډیو څوک کوي نو چې یاره کنځل چا پسې نه کوي ځکه چې هغه خو که هر څه دی عالم دی بیا او بیا په سیاستو کې هم دی نه ده ورته کار هم په دغه دی خو ستاسو سره مې دغه ویډیو شیر کولی چې یاره څوک په علما پسې یا په عالم وغیره دې پسې کنځل کول چې کوم دی نه دي په کار ځکه چې د دې انجام بیا ډېر غلط وي ډېر خراب وي. کوم ملګرو چې زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی نو چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ورسره ضرور پریس کړئ.